الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. دا د اصحاب کهف غار دی. اصحاب کهف په د دقیانوس باچا په وخت کې چې دقیانوس د ترسوس ښار باندې کله بادشاه و، دې ته مملکت روم به ویل ټول. ترسوس ښار کې هغه بادشاه و، نو هغه ظالمو او بېدینو او کوم خلکو چې الله او رسول به منه او عیسی علیه السلام باندې ایمان و، د هغه وخت مسلمانانو، نو هغه به یې ډېر ربړول، تنګول، زورول، وجل او بندیانول. بیا شپږ کسان د ده په وزیرانو کې یا د وزیرانو زامن د شاهي خاندان د خلکو زامن هغوی چې دی هغه مسلمانان شوي او په مسیح علیه السلام باندې ایمان راوړی و چې هغه وخت کې همغه اسلام. دا تقریبا د اولې د دومې عیسوي صدۍ نیمه به وه. نو دوی چې کله خبر شو چې دا خلک مسلمان شوي دي او په سمه لار شوي دي، نو بادشاه د دوی د وژلو یا د دوی د بندیانولو یا دوی باندې زور کول چې دوی بیرته شرک او کفر ته واوړي، د هغې دپاره یې پلان جوړ. دوی خو عقلمند خلکو، هوښیار خلکو دوی پوه شو چې یا خو مونږ به کفر ته اړوي یا به مو وژني یا به مو بندیان کوي. ولې به بندیان کوي؟ ولې مو وژني؟ ولې کفر ته واوړو؟ راځئ چې وتښتو. نو دوی د ترسوس ښار نه طرف ته راوتښتېدل چې دا ځای د ترسوس ښار نه جنوب طرف ته دا غر پروت و او دا 12 میله د ترسوس د ښار نه لرې و. نو دې غار ته راغله. اوس به موږ تاسو دا غار وګورو. دا د هغه غار خوله ده چې کوم غار کې اصحاب کهف پټ شوي وو. راځئ راکښته شئ لاندې. دا هغه غار دی چې کوم غار کې اصحاب کهف پټ شوي وو او دا د غار خوله ده. دا د غار وسطي نقطه ده.